نادان صاحب دغه نظم دی زما مور چې کله وفات شو زه د هغې قبر ته ورغلی وم او بیا چې واپس کور ته را رسېدم نو ما نظم تیار کړی و. ارشاد وګورئ. د نظم عنوان دی د مور د مرګ نه پس. ماتم جړا و زما زړه کې د کور نه وه تاله په دروازه کې د کور په توره شپه کې هدیرې ته لاړم ماښام نه پس دې مقبرې ته لاړم په منډو منډو مې ځان وش کو اول مې خپل ډک شوی زړه تش کو اورېدې کله خدایه مړو خبرې بیا مې په زړه کې وي یو څو خبرې په ګوتو شمار یو نه لس مورجانې قسم دې ستا د مرګ نه پس مورجانې په ګوتو شمار یو نه لس مورجانې قسم دې ستا د مرګ نه پس مورجانې کنډر کنډر دي دیوالونه د کور ډېر بې مزې دي محفلونه د کور ژوند مې عذاب عذاب دی نه تېرېږي ستا نه بغیر پیکه پیکه تېرېږي چې ستړی ستړی مزدورۍ نه راشم ماښام چې کله د دیاړۍ نه راشم ناورم هغه اوازونه مورې ستا د قربان قربان لفظونه مورې ماښام چې کله د دیاړۍ نه راشم ناورم هغه اوازونه مورې ستا د قربان قربان لفظونه مورې تا ته چې وواړه واړه لاسونه مورې مرهم نشي هغه لاسونه هر خوا ته ګورم چې پسه راټول شي نه مې دا ستړی ستړی زړه راټول شي ستا د اواز په ارمان مرمه مورې په توره شپه مې په ژړا وغوښته او ستا د بخلو مې دعا وغوښته هر خوا ته ګورم چې په سر راټول شي نه مې دا ستړی ستړی زړه راټول شي ستړی وجود وړمه راوړمه مورې ستا د اواز په ارمان مرمه مورې په توره شپه مې په ژړا وغوښته ستا د بخلو مې دعا وغوښته شپه وه ناوخته غلی غلی راغلم واپس مې کور ته سوی لوی راغلم زړه مې نري نري دردونه کول ستا د دیدنې ارمانونه کول زړه مې نري نري دردونه کول ستا د دیدنې ارمانونه کول ستړی په هره یوه لار دی مورې که په تن هر څومره چینار دی مورې دغه بیمار وجود په سر رغېږي ستا د یان ستا نه بغیر نه رغېږي ستا د یان ستا نه بغیر نه ډېر زبردست ډېر زبردست